ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د تیرو خطباتنا د ایمان شعبې او د ایمان څانګې شروع وې نن به د الله په فضل او توفیق سره د ایمان په شعبو کې هغه بهترینه شعبه ذکر کوو چې د عامو خلکو خیال سوچ او فکر کې دا نه راځي چې ګنې دام د ایمان شعبه ده دام یو غوره عمل دی او حال دا دی چې هغه د ایمان ډیره بهترینه شعبه ده انسان په کامیابی مومي انسان په غوره انسان جوړیږي دی انسان سره د الله مینه پیدا کیږي د دې په وجه انسان د خیر چابي او د شر تاله جوړیږي اغا د مسلمان په حاجت کې منډه وهل د عام خلکو سوچ او فکر خدا دې چې د یو مسلمان حاجت کې منډه وهل د هغه سره مرسته کول د هغه سره د هغه په غم کې غمخوري کول د هغه کومک کول ګنې داسې عبادت د خلکو په وړاندې نه ښکاري دې ته املا ماته ده د مسلمان حاجت کې د چا د پاره ټیم نشته چې زه د پلاني حاجت دی او دې کې منډه ووهم حال دا دی چې په عباداتو کې ښکلی عبادت د مسلمان حاجت کې منډه وهل یا د مسلمان زړه ته خوشحالي ورداخلول زمونږ معاشره کې شیطان په موږ محنت کوي موږ الټه چلیږو د یو مسلمان حاجت کې خو خپله منډه نه وو خو چې څوک د مسلمان په حاجت کې منډه وي هغه ته م وی په تا څه زور دی تا ته څه میلاویږي په دې کې ستا څه فایده ده تا له څومره پیسې درکوي دا هم د خپلو ښکلي نیتونو او عزایمو نه ښکته کو نقصان کې واقع کو مسلمان زړه ته خوشحالي خو پرېږده هره ورځ سوچ کو چې پلانې به څنګه خفه کم څنګه پریشانه کم څنګه وځوروم څنګه تکلیف ورته داخل شي که ستاسو خیال وي معاشره کې ډېر خلک ډېره خرچه وکړي څوک دې پوښتنه وکړي د دې معنې دې څه مقصد و وایي بل مقصد مې نه و خو چاله پې زور ورکوم څوک پې سوځم څوک کړوم د چا د قصد کوم سبحان الله څومره شیطان په دې خلکو لوبې وکړي چې هغه عبادت چې اسانۍ باندې مسلمانانو کولی شو هغه پرېښودو او په داسې یو کار کې واقع کړل چې خپل تاوان هم کوي هم د مال او هم د ایمان تاوان کوي زما خوږو ورونو منګه او تاسو که غواړو حقیقي کامیاب جوړ شو او هغه مقدار کې کامیاب چې د الله نبی چاته کامیاب وي الله په خپل معظم کلام کې د هغې د کامیابۍ خوشخبري ورکړې ده هغه د خیر کارونو کې د چا سره معاونت کول د هغه سره کومک کول هغه سره منډه وهل د هغه دپاره شفاعت کول د مسلمان زړه نه خفګان لرې کول او د هغه په حاجت پوره کولو کې د هغې سره منډه وهل د حقیقي کامیابي ده رب کائنات فرمایي وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون ای د ایمان والاو د خیر کارونه کوئ چې کامیاب شئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته د خیر چابي وي هغې دپاره د جنت د توبه ونې خوشخبري ورکوي چې حدیث کې راځي چې توبه په جنت کې هغه بهترینه ونه ده چې د جنتیانو لباس او کپړې د هغې د غونچکونو نه راوځي د الله نبی دغه توبه ونې باندې خوشخبري ورکوي یا دنیا او آخرت کې په ښکلي او بهترین
زندگی باندې خوشخبری ورکړي د هغه چا د پاره چې څوک د خیر په کار کې منډه وي په یو مسلمان قرض دی د کوشش کوي چې دا قرض ادا شي یو مسلمان په یو مشکل کې گیر دی د منډه وي چې مشکل پکې ادا دا مشکل کې نوزي یو مسلمان باندې ولګا دا تند دا کپڑے نشتا لباس نشتا د هغې د پاره مهنت او خواري وکي منډه وي یا خپل وس کیږي خپل پیسې ورکي دا مشکل ختم کی یا مال او دولت الله نه دی ورکړي خو مخ الله ورکړي دی شفاعت ورکړي دی په خلکو کې مخاوريز انسان دی چې چاته شفاعت وکي داغه شفاعت خلق منی دی په دې خپل مخ باندې جاه باندې عزت باندې صدقه وکي او د مسلمان نه دغه شفاعت وکي چې دا مشکل الله ختم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِنَّ مِنْكُمْ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ وَمِنْكُمْ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ بِيَدَيْهِ اے زما امتا پتاسو کې بعض هغه خلک دي چې هغه د خیر چابیان دي چې هغه د خیر په کارونو کې د خلکو سره مرسته کوي دا هغه پلاس د خیر مرکزونه د خیر مجلسونه د خیر کارونه کولاویږي او هغه شر ته پاره تعالی دي چې کوم ځای کې راشي الته شر ختم شي بعض هغه خلک چې هغه د شر چابیانی کوم ځای له چلاړ شي جنگ او جدل او تنازع جګړه او د مسلمان زورول او تکلیف کول او هغه د خیر د پاره تعالی دي د الله نبی وی فتوبه لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه هذا انسان لره خوش قسمتی دا د دنیا او د آخرت خپل زندگی دا هغه انسان لره د توبه ونه دا څوک چې الله د خیر چابي وګرځي او د شر د پاره تعالی وګرځي په صدقاتو کې بهترین صدقه په اعمالو کې بهترین عمل هم دا دی چې د سړي د لاس نه یو مسلمان ته خیر ورسیږي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای افضل صدقه سرور تدخله على مسلم او ترد عنه جوعا او تقضي عنه دينا او تكشف عنه كربا بس صدقاتو کې کلی یو بهترین صدقه دا چې ستا په وجه د مسلمان زړه ته یو خوشحالي راشي مال نشتا خو شفاعت خوشتا شفاعت هم نشتا جب خوشتا خوږه خبره خو کولی شي کنه یو مسلمان ته خوږه خبره هم صدقه ده چې د هغه زړه پې خوشحاله شي یا یو مسلمان وګړي ستا په وجه دا غولګه ختم شي یا یو مسلمان باندې قرض ده ستا په وجه دا قرض ادا شي دا په صدقاتو کې بهترین صدقه ده د ډیرو خلکو خیال دا دی چې عبادتونه صرف مسجد کې کېناستل ذکر کول تلاوت کول منځونه کول جړاګانې دعاګانې کول دم خپل عبادتونه دي لیکن د الله نبی فرمایي احب الناس الى الله عز وجل انفعهم للناس د الله په بندگانو کې بهترین بنده هغه دی چې دا هغه د لاس خلکو ته خیر ورسیږي په بل روایت کې د الله په بندگانو کې الله ته محبوب بنده هغه دی محبوب بنده چې دا هغه د لاس چاته خیر ورسیږي هغه انسان چې وس او طاقت کیږي او چاته خیر ونه رسي نو د وګي انسان د خوراک تنظیم وکي نه د تګي انسان د اسکاک تنظیم وکي نه د یو بیمار پختنې لاړ شي نه د یو مسلمان بربند مسلمان چې کپړو ته لباس ته ضرورت دی نه د هغه تنظیم کې وسې کیږي
نه په مال وکي نه په شفاعت وکي نه د هغه سره منډه ترړه وي د دین رب کائنات د قیامت په ورځ پوښتنه کوي او په حقیقت کې د الله د بنده سره احسان کول رب وای دا زما سره احسان کول دا صدقه چې ته د مسکین په لاس کې غورځې د مسکین د لاس نه مخکې د الله لاس ته غورځېږي ته د الله سره معامله کې د خپل مال نه څه حصه راخلې د سختې ورځې د آخرت دپاره یې په د هغې ذات سره جمع کوي چې هغه یو ذره ستا نه خیانت کوي بلکې یو په 200 چنده باندې به په هغه وخت کې درکړي بلکې بې حسابه به در کې والله یضاعف لمن یشاء یو په کروڑ چنده باندې ځکه د یوې کجوري نه یو غر جوړی دومره ګټور تجارت دی حدیث کې راځي رب کائنات با د قیامت په ورځ باندې یو بنده راوغواړي ورته ووایي چې ای پلانیه مرضت فلم تعدني ای زما بنده زه بیمار شوی وم او تا زما بیمار پرسي نه ده کړې بنده به ورته وایي چې یا الله ته خو رب العالمین ته خو د بیمارۍ نه پاک یې که نه په تا خو نقصانات عیبونه افتونه نه راځي څنګه بیمار شوی وی او زه پوښتلې له درغلی وی ورته وبه وایي چې زما پلانې بنده بیمار شوی او هغه په تمه و چې دا پلانې انسان به زما بیمار پرسۍ له راځي دا حدیث کې نشته دا مطلب مې دا دی چې انسان چې کله بیمار شي که نه هغه سره د یارانو دوستانو فکر شي چې پلانې خو رانلې سترګې په لار وي زما پلانې بنده بیمار شوی ته د هغې بیمار پرسۍ له ورغله فلو عدتني لوجدتني عنده کته د هغې بیمار پرسۍ له ورغلی وې زه به دې هلته موندلی وې د الله سره تعلق د الله سره مینه د الله رب العالمین په وړاندې باندې مقام هغه چا دپاره طلب کېږي چې د ماتو زړونو پیوند ورکړي د ماتو زړونو لا پیوند ورکړي د دې ماتو زړونو په وړاندې باندې الله د دوی سره ملګری دی وجه نه موسی علیه السلام الله رب العالمین ته فرمایل ای زما ربا زبچ تا چیرته لټوم ته چیرته هغه ته فرمایل عند منکسرة القلوب د هغه بندگانو سره زیم د چا چې زړونه مات دي هغه بیمار چې بیماری او هیڅوک په دنیا کې نه هغه وی زه رب مشته هغه فقیر چې فقر او مسکنت راخستی په مخ د ځمکه هیڅوک د کومک لرلو نه لري هغه وی رب مشته هغه انسان چې لباس ته ضرورت وي وس او طاقت نه کېږي هیڅوک د هغه سره لاس نه اړوي ځکه دنیا کې خلک د مخ ملازې لحاظ کوي چې هغه چا سره څوک کومک کوي چې سبا ته تمه لري دله هیڅوک تمه لري هیڅوک کومک نه کوي دې خبر شي چې پلانی انسان سره کومک وکړه دې سوی رب مشته دغه زړونو کې زیم دغه زړونو کې عند منکسرة القلوب او دا حدیث هم دلیل دی چې زما پلانې بنده زړه ماتو بیمارو دروازې ته کتل چې زما در به څوک کلاو کې هیڅوک نه و که ته ورغلی وې زه به دې هلته موندلی بیا به ورته وایي یا عبدي واستطعمتك فلم تطعمني بندا مستانه طعام مطالبه کړي وا ته ماته طعام را نه کو هغه ته وی وکيف اطعمك وانت رب العالمين څنګه ماته ته طعام در کړي ته رب العالمين هغه وی استطعمك عبدي فلان فلو اطعمته لوجدته عندي زما بندستا در لراغلو تا نه د طعام مطالبه کړي وا ته هغه ته طعام نو ور کړي کتا چرته هغه ته طعام ور کړي هغه طعام به ما سره مونږ
به وی ما ستانه د اوبو مطالبه کړې ده تا ما ته اوبه رانه کړې بنده به ورته ووایي ربه ته خو رب العالمین خوراک او څښاک ته ضرورت نه لرې څنګه به مې اوبه دره کړې وې وایي پلاني بنده ستانه د څښاک مطالبه کړې و تا ورنه کو که ورکړی دې وې نو هغه به دې ما سره موندلی وې هغه انسان چې د الله بنده یې مخې ته ودرېدو هغه له خوراک ورکو څښاک ورکو د هغه پریشاني ختمه کړه د هغه په حاجت کې منډه ووهله د الله سره معامله وکړه په هغه سخته ورځ به الله ورکوي زما خوږو ورونو ډېرو خلکو له الله په لاس کې نعمتونه ورکړي دي هغه د خپلو نعمتونو ته مغرور دی د الله مسکینان فقیران بندگان یې هېر کړي دي دا ناپوهه ورور په دې نه پوهېږي چې دا د هغې رب بنده دی کوم رب چې تاله دا نعمت درکړی دی که دا خپل نعمت د دې رب دې بنده له ورنه کې الله به رانه واخلي حدیث کې راځي په صحیح سند باندې شیخ البانی رحمه الله صحیحه کې راوړی چې بعضې داسې بندگان شته چې الله رب العالمین د هغې په لاس کې بعضې پایدې اچولي دا مال یې اچولی مثلا کار کسب باندې پوهی مخ الله ورکړی عزت الله ورکړی خلک خبره مني شفاعت مني دا یې د خلکو نه بند کړي چې دا د خلکو دپاره نه استعمالوم الله یې د ده نه واخلي بل چاله یې ورکړي نو که غواړئ چې د الله نعمتونه د الله درکړی شوي احسانات ستاسو سره باقي پاتې شي دا د الله په بندگانو خرج کوي چې د سره باقي پاتې شي او که دا د الله د بندگانو نه منع کړل الله یې درنه اخلي تاسو مشهور روایت نه دی اورېدلی کوم چې صحیح البخاري کې راغلی دی چې بني اسرائیلو کې یو 3 کسانو چې یو ړوندو یو گنجي بیماری والا گنجی و بل د برګي بیماری والا دې دریوانو ته الله د امتحان د پاره ملائکه راولېږله چې ستاسو کوم حاجت دی هر یو خپل حاجت ویلا به د الله نه مال غوښتو یو له الله ګړې ورکړي بل له اوښان ورکړه بل له غواګانې ورکړي د دنیا مالدار انسانان جوړ شو به ورته د امتحان د پاره دا ملائکه الله راولېږله ورته ویل چې ما سره لږ کومک وکړه مسافر مسکین یم حاجت مې دی هیڅ حاجت ته نشم رسېدلی مګر د الله په فضل او ستا په دې امداد باندې ما سره حاجت وکړه دې 2 کسانو په امتحان کې ناکام شو ویل چې نه موږ سره څه نشته دې ورته ور یاده کړه چې پرون فقیر وي ګوره رب دا درکړي دي رب العالمین به درنه واخلي وایي زه مړه ورک شه دا ما ته د پلار نیکه نه راپاتې جایداد دی هغه د فقر او مسکنت ورځې یره کړې وه دیو ته خیرې وکړې ویل که دروغجن نو الله دې بېرته زوړ حالت ته واپس کړه ړوند له چې رالی هغه ته د خپل زوړ حالت یادو ورته ویل چې زه یو مسکین مسافر یم هېڅ توخه را سره نشته ما سره کومک وکړه هغه ورته ویل زه ړوند وم الله بنا کړم مسکین وم الله دا مال راکړو ته یې د الله په نوم غواړې څونه چې اخلې واخله ملائکه ورته ویل چې الله مال ته حاجت نه لري زه د الله د طرف نه راغلي ملائکه وم ستا هغه 2 ملګري په امتحان کې ناکام شو او ته په امتحان کې پاس شوې زما قدرمن او عزتمند ورورا دا حدیث لږ مخې ته رایات کا او چې د الله بنده دې مخې ته ودرېده په دې وخت کې مستی مه کوه غرور مه کوه د الله مسکینو بندګانو ته سپک نظر مه کوه دا د هغې بنده رب دی کوم چې تاله دا مال درکړی دی قریبه ده چې د ده د زړه نه فریاد وځي د ځمکې او اسمانونو رب قبول کړي او ټوله دارایي دې نیست و نابود شي لږ د الله خواړه په یره یره خوره د الله نعمتونه په یره یره استعمالو الله مه یروه د الله نه یره وکړه دغه وجه و زما خوږو او عزتمندو ورونو چې د الله نبي صحابه او د دین ائمه کرام هغوی د مسلمانانو په حاجتونو کې منډې والې په د مسلمانانو په حاجتونو کې
جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه او همداسې واقعه د معاذ بن جبل رضی الله عنه سره راغلی و چې رسول الله صلی الله علیه په دې دواړو باندې باندې قرض ډیر زیات او د دې د جابر رضی الله عنه د پلار باغ او د پلار باندې قرض او پلار شهید شو. د صحیح البخاری روایت ده دلار د الله نبی ته درخواست وکړي چې یا رسول الله په ما قرض دی او کته دې زما قرضدار ته لک شفاعت وکړي چې دا څه کجوري چې د باغ شي دا دی واخلي او باقي دې ما ته معاف کړي. د الله نبی د یو کشر الک دی دا د یو کشر الک د دې کشر الک د شفاعت د پاره را روان شو قرضدار ته سوال وکړ چې تاسو شفاعت وکړي چې تاسو دې ته دا قرض معاف کړئ دا کجوري واخلئ او باقي ورته عفو وکړئ. د دوانو جهانونو سردار د ټولو انبیاو امام د ټولو ګناهګارانو شفیع د ټول آدم علیه السلام او د ټول بشریت سردار راضي د یو مسلمان په حاجت کې یو کشر الک دی او د هغې قرضدارو ته په خپل مخ د هغې شفاعت کوي. خو بیا هم پای کې بعضې د یهودو قرضونه پیو چې د الله نبي ورسره ولید هغوی نور هم ډېر غوسه شو ویل یو روپۍ درته نه پرېږدو پیسې راکوه. نبي صلی الله علیه وسلم بیا هم مایوسه نه شو په دې باغ کې چکر ولګو بیا د سفر کې د دې باغ کې یو سفر د هغې د لاندې لږ ساعت آرام یې وکړو بیا د هغې نه وروستو یې جابر رضی الله عنه ته ویل چې کجوري را جمع کا بی اودس وکړه بی منځ وکړه بی دا یو دعا وغوښتله د الله نه بیا د دې کجوري په ډېري خپله کېناسته او قرضدارو ته ویل راځئ یو قرضدار قرض پوره شو د بل پوره شو د بل پوره شو د ټول قرضداري ختم شو او د جابر رضی الله عنه تعالی مال باقي پاتې شو. زما خوږو ورونو د اوچتو مرتبو ته انسانان په همدې رسېږي چې اول خپل ځان خپل مخ خپل مقام د الله دپاره د خاورو سره خاورې کې که نه الله به دې راوټوکوي. باغ نه باغ هله جوړېږي چې سړی نیالګې یا زړې راواخلي او په دې خاورو کې وټومبي او دې خاورو کې څښا شي هلته وچ وي نیالګي ترې راوخېږي بیا ترې باغ جوړ شي بیا ګلان ونیسي بیا میوه ونیسي فصل نه فصل هله جوړېږي چې دا تخم راوالی او په دې خاورو کې وشیندي د خاورو سره خاورې شي خاورو کې څښا شي وچ وي او بیا ترې تیغ راوخېږي او بیا یو شین فصل جوړ شي. که کمال ته ځان رسول غواړې د خپل عزت خپل مخ خپل عزت د الله دپاره خاورې کا وګوره چې الله څه درکوي ځکه د الله د نبي بنیاد د الله د نبي مبارکه وینا ده من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. عمر بن الخطاب رضی الله عنه جلیل القدر شخصیت هغه به د مدینې په کوڅو کې ګرځېده چې چېرته کوم حاجتمن انسان خو به نه وي چې زه حاجت پوره کړم. اصلا تاریخ دمشق کې ابن عساکر واقعه ذکر کوي وایي اسلم د عمر رضی الله تعالی عنه مولا دی هغه د عمر رضی الله عنه سره را روان شو ګرځي ګوري په لاره کې صحرا ده په دې صحرا کې یو زنانه کټوۍ په اور باندې کړې ده. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته پوښتنه کوي چې ای زنانه ای خورې دا څه شی دي وایي ماشومان وږي دي څه نشته د هغې د دوکه کولو دپاره مې تشه کټوۍ په اور کې ښودلې ده چې ودرېږي خوراک پخېږي دوی به اوده شي په دې وجه زه دا کټوۍ مې په اور ایښې ده. عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زړه کې دا راغلی چې زه ژوندی یم او د زما په خلافت کې مسلمانان د ولږې نه دومره حال ته ځي والله که آرام وکړم تر څو چې دا ماشومان مې داسې په خندا لیدلې نه څنګه چې مې په ژړا ولیدو. په خپله راغلی د بیت المال نه یې وړه غوړي او داسې نور خوراکي څیزونه راواخیستل او په خپلو اوږو یې بار کړل. غلام ورته وایي امیر المؤمنین زه به یې بار کړم وایي نن خو به یې ته بار کړي قیامت په ورځ به دا بوج زما نه څوک بار کړي. چې راغلی امیر المؤمنین په خپله ودرېده
دا ووري په خپل برکه اصلا موي دا غي غټه ګیره وا ما ودا لګېلې د چې د ګیرې د لاندې براوته تر خوراکي دی کټوي توار ته چې پوخې کو و ته ویل خورې دی بچولې ورکه چې د خنداز وینم هغه خوراک چې ما شومان وکړو لوبې شروع کړې ویل الله په قیامت کې زمانہ پختنه کوي په دې وجه می دا دونه تکلیف برداشت دا کمال والا خلق دنیا کې چې د جنت زیره ګټلې او هغه دغه سي د دنیا په لوګو کې خپل بدن چې د هغه بد بویا کړي او د دنیا ورونه بل کړي او د مسلمان د زړه حاجتونه ختم کړي او مسلمان خوشاله کړي او الله د دوی عزت او شرف په جنت کې ورکړي شي د جنت په درشل چې قسم کې قدم کې دی وبوي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن اغذات رحمت دې چې غمونه کړهونه او تکلیفونه ختم شي څوک چې په دې پوهیږي چې د مسلمان د زړه نه دا پریشانی لري کول څومره ښکلی عبادت دی هغه به سستي ونه کړي یو ځل حسین رضی الله تعالی عنه ته یو کس رالی په رمضان المبارک کې وی فلاني انسان ته مې حاجت دی ته را سره لږ لاړ شه چې دا حاجت پوره شي هغه ورته ویل چې په دواړو سترګو به د سره تللی وی خو زه اعتکاف کې یم که نه دا عذر مې ومنه چې اعتکاف ختم شه بیا به در سره لاړ شه دا حسن رضی الله عنه ته راغلی د نبي صلی الله علیه وسلم لمسی دی حسن رضی الله عنه هغه ته ویل چې داسې یو حاجت مې دی ویل راځه زه در سره اوس ځمه د الله نبي فرمایله ان امشي في حاجة المسلم الساعة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرين چې د مسلمان په حاجت کې یو ساعت مزل وکم 2 میاشتې د مسجد نبوي د اعتکاف نه بهتر دی اعتکاف دی پاتې زچزو اذا ما خګورنو د مسلمان زړه خوشالول دا معمولی عبادت نه ده لکه ازارول چې وړه ګناه نه ده ګوره دا ډېره غټه ګناه ده ازار نه ځان وساتئ که مال او دولت الله نه درکړی مخ الله درکړی شفاعت وکړه ربيع ابن خثيم رحمه الله لا یو کس رالی هغه لاړ حاجت یو دی حاجت کې ورسره لاړ منډې وواله او شفاعت یې وکړه هغه حاجت چې پوره شو نو دغه مسکین د دې ډېره شکریا ادا کړه ویل شکریا مې ما ادا کوه څنګه چې د مال زکات دی داسې د مخ عزت د جاه هم زکات دی ما سره مال نه نو په دې خپل مخ مې دا ستا حاجت پوره کړه یعنې مخورز انسان ومه خلکو ته مې شفاعت وکړو نو ځکه دا یو زکاتو د الله د طرف نه چې په ما فرض دی حکیم ابن حزام رضی الله عنه فرمای وای زه چې سار راوزم او د دروازې مخې ته مې څوک حاجتمن انسان نه زم دا غټ مصیبت ما ته را رسېدلی دی ځکه دا یو بیله مزه کوي چې د مسلمان په حاجت کې سړی منډه و د بعضو سلفو نه منقول دی وای والله که په دنیا کې ماله بل شی خوند راکوي ماله ډېره مزه دا راکوي چې یو مسلمان وي هغه په ډېرو درونو باندې ګرځېدلی چې حاجت یو هېچا وله حاجت پوره کړی نه وي هغه مات زړه د جړه په حالت کې زما د دروازې مخې ته ولاړ وي زه راشم تپوس دې وکړم ما ته خپل حاجت پیش کړي زه د هغه حاجت چې پوره کړم او هغه په خندا روان شي په دې وخت کې د ډېرې خوشحالۍ نه زما زړه والوځي زما خوږو ورونو راځئ چې د خپل ځان سره دا عزم وکړو چې د مسلمان د ضرر نه به ځان ساتو او کوشش وکړو چې څه ناڅه مسلمان ته فایده ورسو که نور هېڅ هم نه وي نو ژبه خو د الله نعمت دی راکړی په دې خو ورته خوږه خبره وکړو فبکلمة طیبه دا هم صدقه ده الله رب العالمین دې موږ د خپلو بندګانو دپاره فایده من انسانان جوړ کړي او الله دې موږ د مسلمانانو په حاجت کې استعمال کړي رب العالمین دې موږ او تاسو د مسلمان ته د ضرر رسولو نه محفوظ کړي اقول قولها